بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم امید صحاک ما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته په فوټوشاپ کې یو ډیر ښکلی ډیزاین وکړم. لکه دا چې ګورئ تاسو په عکس کې، موږ به داسې یو د فلم ریل چې ورته وایي ریل به جوړ کړو، په هغه کې به خپل عکسونه ولګوو. نو خدای دې وکړي چې دا کوم درس چې ما شروع کړی د فوټوشاپ دا تاسو خوښ شي. نو راځئ چې شروع کړو له خیره سره. ټول نه د مخې کنټرول ان سره یو نوی هغه جوړوم، صفحه جوړوم چې هایټ وایټ یا پراخوالی به 4000 پکسله او جګوالی 3000 پکسل اخلم. ریزولوشن هم 300 او بګراوند به ترانسپیرنت واخلو چې شای خالی اوسي. نو اوکې بټن وهم. دا د موږ ته یو نیمه صفحه واده شوه. په دې صفحه کې ټول د مخ کې موږ راځو شیپونو ته. شیپونو کې ریکټنګل ټول چې ورته وایي دا اخلو او یو اوږد ریکټنګل په دې اندازه کې جوړو. راځو دلته په لیرو کې په لیر باندې کلیک کوو او ریل رسترایز کوو چې دا موږ ته یو وکتور شي. دې نه پس موږ ځو یو نوې صفحه اخلو. په نوې صفحه کې موږ بیا ځو ریکټنګل ته او دلته یو ډیر وړکی په دې شکل سره وړکی ریکټنګل جوړو. موږ ته د دې لپاره چې موږ ته ښکاره شي په افیکس ته راځو او افیکس نه کلر اوورلی دته هر رنګ ورکوو. د مثال په توګه زه به دا رنګ سپین کړم چې موږ ته ښکاره شي. رنګ مې ورته سپین کړو، اوکې، او د ځای نه هم اوکې. بیرته موف ټول اخلو. د سره موږ کولی شو چې دا موف کړو. دا راوړو ګرانو دوستانو ایرو کی سره هم موږ دا ښکته او پورته کولی شو. دلته موږ دا کېښوده. دا هم زو په ده باندې رایټ کلیک کوو او ریسټرایز لیر دا ریسټرایز کوو. د کنټرول جې سره دنه یو دوپلیکیټ اخلو، یو بلې کاپي اخلو او کنټرول ټي دا سلیکټ کوو او د ایرو کی سره دا موږ لږ راسته خواته حرکت ورکوو. په دغه اندازه کې انټر او یا د ځای نه دغه ټیک مارک وهو چې موږ ته سلیکټ شي. اوس چې ګورو ډیر نږدې ده. ایرو کی سره لږ فاصله نور هم ورته ورکوم په د اندازه کې. اوس که دا چې همدغه لیر سلیکټ دي، کنټرول آلت شفت او ټي سره دنه موږ څومره کاپیانې چې غواړو اخیستلی شو. زه بیرته کنټرول زی کوم ځکه دا فاصله چې ما جوړه کړې وه دا ما ته ډېره نږدې ښکاري. د ده ځای نه راځم، صرف حوالینی یې پرېږدم، نور د شفت سره کلیک دا ټول ډیلیټ کوم. دا اولین نه بیا وبخښئ دوستانو کار یې موږ تکرار شو. بیا کنټرول جی او کنټرول ټي. دلته باید زه لږ زره زوم کوم ځان ته. دلته باید لږ زره دقیق اوسو چې د موږ ډیزاین لږ زره ښایسته راشي. زما په خیال دومره اندازه به ورته سمه وي. سمه وي. بیا کنټرول شفت آل ټي د سره زه دونه کاپیانې اخلم چې زما لیر تر اخره پورې ورسیږي. په دا اندازه. ښه ګران دوستانو، راځو دا ټول د شفت سره کلیک دا ټول سلیکټ شول او کنټرول ای مرج دا ټول ما سره یو لیر که مرج مې که.
راځو دغه لاندې ریکټنګل کنټرول ټي سره لږ زره پراخه کومه زه په دا اندازه بیرته ځو دا کم سپین ډاټسونه چې موږ جوړ کړي دي دا لږ ښکته کومه دنه هم کنټرول جې یو کاپي اخلم او د ایرو کی سره دا راوړم لاندې ته په دې اندازه اوس دا دواړه بیا خپل منځونه کې سلیکټ او کنټرول ای مرج دنه یو لیره جوړ شو چې کله ته په د باندې د خپل د ماوس کېدم آلت به کلیک ونیسو او کلیک به وکړو نو دا سلیکټ شو اوس که زه لاندینی لیر ته راشم چې کله چې ډیلیټ وهم همدغه سلیکشن په اندازه د لاندې لیر ماته سوری کوي اوس که دا پورتنی لیر زه خاموش کم کنټرول ډي سره ډي سلیکټ بیرته سلیکشن ورکوي نو ګورئ چې دا سوری شوی دی اوس د پورتنی لیر ته موږ ته ضرورت نشته دا لیر راوړو ډیلیټ کوو تر دې ځای پورې موږ ته د فلم ریل بخښنه غواړم جوړ شو دوستانو اوس راځو د میز کې چې کوم فلمونه تړلی چې عکسونه چې د دپاره هم یو دانه ریکټنګل اخلم ریکټنګل مغه د عکس په اندازه دا ځای سوری کو په دې اندازه ریکټنګل اخلم ریسټرایز چې دا موږ ته یو وکتور شي رنګ یې بدلو چې موږ ته معلوم شي دوستانو کلر اوورلی دا سور رنګ سی دی دا هم کنټرول جی یو کاپي مې دې نه واخیستله او کنټرول ټي سره مې فری ترانسفارم که اوس یې راسته لاس راوړو په دغه اندازه دوستانو همدا اندازه به سمه وي اوکې او کنټرول آلت شفت ټي سره دا موږ ته کاپیانې جوړوي په دا اندازه بیا هم د څلور والا شفت سره سلیکټ کوم او کنټرول ای سره مرج او په د ځای کې ماوس ږدمه آلت کلک نیسو کلیک کوو چې دا موږ ته سلیکټ شي لاندینی لیر ته راځو او ډیلیټ وهو اوس که پورتنی لیر زه خاموش کړم هغه سلیکټ شوی د کنټرول ډي سره ډي سلیکټ کیږي سلیکشن یې موږ ورکیږي پورتنی لیر اوس په کار نه ده ډیلیټ دا د موږ ته خو ریل جوړ شو اوس په دې کې غواړو چې موږ خپل عکسونه ولګو فایل ته ځم اوپن مثال په توګه دا عکس مې راوړه کنټرول ای دا مې ټول سلیکټ کړ فایل ته راځم کاپي بیرته د خپل دې صفحې ته راغلو او دلته څه شی کنټرول وی یا پیسټ د دې لپاره چې موږ د عکس سایز ډېر وړوکی دی دا کنټرول ټي که غواړو چې د موږ عکس برابري سره وړوکی شي او داسې خراب نشي نو شفت آلت نیسو او دا عکس موږ څه شی کوو غټ او وړوکی کوو نو خپل اصلي حالت له لاسه نه ورکوي راوړو دا دغه اوله خانه کې ږدو دا لیر د دې لیر لاندې کومه تر څو موږ ته معلوم شي بیا کنټرول ټي په دې شکل دوستانو همدومره حصه د دې عکس موږ ته صحیح دی په دې شکل اوس غواړو دغه اضافه عکس موږ ته په کار نه ده موږ به څه کوو موږ دې لیر ته راځو دا خو اوکې دې لیر ته راځو د ځای نه دا سلیکشن اخلو په دې چې کلیک دا خانه موږ ته سلیکټ کوي
اوس که زه عکس ته راشم او انورټ سلیکشن دلته به واخلو. زه به یو دفعه که دا حالت کې ډیلیټ ووایم، بخښنه غواړم دوستانو، کنټرول ډي راغلو، دا موږ سلیکټ کړ، خپل عکس لیر ته راغلو. که دا وخت زه ډیلیټ وهم نو خپله عکس پکار ده. موږ ته وایي نه دا میز عکس موږ ته پکار ده، دا اضافه شاوخوا ته چې اضافه ده دا موږ ته ډیلیټ کړه. نو کنټرول زی په دا حالت کې به زه راځم سلیکشن سلیکټ انورس سلیکشن. اوس که زه ډیلیټ وهم نو اضافه ختم شو. کنټرول ډي په دې شکل. اوس کولی شو چې کنټرول ټي سره د عکس خپل لږ زره غټ کړو په دې شکل چې کوم خالیګاوې پاتې دي هغه ډک شي. نو په همدې شکل موږ کولی شو چې خپل عکسونه ځای په ځای کړو. نو زه له د خپل عکس نه کنټرول جې سره یو کاپي مې واخیستله او کنټرول ټي سره دا کاپي راوړم دا بل بکس ته. ایرو کې نه استفاده کوم دوستانو. په دې شکل او انټر. اوس کنټرول شفت آلت ټي دوه کاپیانې موږ نور هم واخیستلې. داسې په دې شکل. اوس دوستانو راځو دا ټول سره شفت سره کلیک کو او کنټرول ای ټول مرج کو. نو ګرانو دوستانو دا دی زمونږه د فلم ریل شو په دې شکل جوړ شو. دې ته اوس مونږه مختلفه قسمه ډیزاینونه ورکولی شو، لاندې ورته سوری ورکولی شو، دا بیکګراوند جوړولی شو. نو د نن دپاره همدومره بس دی ګران دوستانو. که دا درس مو خوښ شوی وي د نورو لا زیاتو درسونو دپاره زما یوټیوب چینل امید سحاق په نامه دی، دا لایک کوئ، کومنټ ورکوئ، سبسکرایب یې کوئ تر څو زه وکولی شم تاسو ته ګران دوستانو ډېر ښایسته ښایسته نور درسونه هم تیار کړم. نو دا وه لومړۍ برخه د درس. په دویمه برخه کې دته به موږ بیکګراوند ورکوو لکه څنګه چې تاسو په ده کې ګورئ داسې بیکګراوند به ورکوو. دا سوری څنګه ورکوو، دا ریفلیکشن چې ورته وایي کوم انعکاس چې په ځمکې کې دا څنګه ورکوو، دا سوری چې کوم ورکړی دی دا سوری څنګه ورکوو، په دې شکل ډیزاین څنګه ورکوو او دوه درې ډیزاینه به نور هم ورکوو په راتلونکي دویم پارټ کې یا دویمه برخه کې. نو ګرانو دوستانو خدای وکړي چې ما سره خسته شوي نه اوسئ. بیا هم امید سحاق یم او خپل نظریات ولیکئ د لا نورو درسونو دپاره. د الله په امان، خدای په امان، په مخه.